کچره ماشوم په غلطي کې په پوزه کې سدن نه باسي کاغه مونپلی وي یا دانوي یا هر سیز وي نو تاسو به هغه په کور کې ترېنه څنګه راوباسئ په اسانه طریقه باندې او په دې دوران کې اکثر خلک دا غلطي کوي چې هغه پتیلې د ویستو کوشش کوي یا په پین یا په ګوته باندې یا تر دې چې اوبه پکې اچوي یا تیل پکې هم اچوي نو دا غلطي تاسو مه کوئ ځکه چې د دې سره هغه دانه یا هغه سیز کوم چې د ماشوم په پوزه کې نښتي وي یا د مخې طرف ته تللی شي او بیا پړسوب کوي شي د ماشوم پوزه وینه کوي شي او زکام یا هم راتلی شي او د ماشوم په پوزه کې خرابي راتلی شي نو د راویستو طریقه ډېره اسانه ده کوم ته چې مدر کیسینګ ټیکنیک ویلی شي نو ماشوم به تاسو سیده سملوي او داغه چې کوم په پوزه کې دویم طرف نه لیدي هغه به تاسو بند کې کوم چې خالی وي او په کم کې چې دا د بهر نه سیز نه ختی وي نو دا به تاسو دغه شان پرې دی او خله به کلاو کې په خله باندې و یو تیز کوفي ورکی چې په دې مدد سره هغه سیز کوم چې ماشوم په پوزه کې نختی وي بهر ته راوځي چې پسترګو باندې لیدي شي او کچري پسترګو باندې نشي لیدي او په دې کوفي سره هم بهر ته نه راوځي نو دا به بیا تاسو نور نه چیړي بلکې دا به تاسو یې انټي ډاکټر ته ورولې کم چې د خولې او د غواګونو او د پوزې ډاکټر وي چې هغه سره بیا خپل کم ټیکنیک دي کم ته چې نیزل سپیکولم ویلی شي یا سی سکشن ورته ویلی شي په هغې طریقه باندې بهر ته راوباسي نو کچري دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپل فرینډ سره شیر کړئ دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ شکریه الله حافظ